كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زما محترم ورونو، د ایمان شعبی بیانې دلی، د ایمان څانګې بیانې دلی، او هدف او مقصد پکې دا و چې مونږ او تاسو د ایمان شعبې وپیژنو، او د دې لپاره چې مونږ کوشش وکړو چې د خپل ایمان کامل کو، او د ایمان چې څومره شعبې دي حتی الوسع حتی الامکان کوشش وکړو چې په هغه ټولو باندې عمل وکړو او خپل ایمانی سرمایه کامله کو. نو د ایمان د شعبو څخه یوه مهمه شعبه، یوه مهمه څانګه هغه دا د زما عزتمندو چې په د مرګ نه بعد په ژوندون باندې ایمان لرل. الله سبحانه وتعالی دا موضوع هم په قرآن کریم کې ډیر په تاکید سره بیان کړي، او ډیر په مختلفو دلایلو سره دا خبره ثابته کړي چې ای انسانه ته به دوباره راپاسېږي. په دوباره راپاسېدلو باندې، په دوباره ژوندون باندې ایمان لرل د ایمان د شعبو څخه یوه مهمه شعبه ده. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی کله دا بیان کړي چې ای انسانه ګوره ته اول څنګه ما پیدا کړلی، څنګه چې مې اول پیدا کړی داسې دې بیا دوباره هم پیدا کومه. او کله الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو د آسماني نظام ته وګورئ چې بارانونه وریځې راشي، بارانونه له ځان سره راوچت کړي، دا باران په یو ځمکه باندې وشي، دغه ځمکې نه بیا بوټي او ګیاګانې او فصلونه شینکي وغیره را زرغون شي، او هغه شینکي بیرته ختم شي. دا بعینه د انسان د پیدایش مقصد دی، د انسان د پیدایش دلیل دی چې دغسې به انسانه ته را پیدا کېږي او دوباره به له دې ځمکې نه راوځي. الله سبحانه وتعالی فرمای: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ای انسانه له دې ځمکې نه پیدای، همدې ځمکې ته به ورځي او بیا به دوباره له همدې ځمکې نه راوځي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمای: قل الله يحييكم. ای انسانه ته الله پیدا کړی، ثم يميتكم، بیا به تاسو وژني، ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. بیا به تاسو ټول ورځ د قیامت ته راجمع کي، خو شک پکې مه کوه، لا ریب فيه، هیڅ شک پکې نشته. همدارنګه الله سبحانه وتعالی په ډیر تاکید سره قسم یې کړی: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. کفار دا باطل ګمان کوي. زعم اکثر د باطل ګمان لپاره راځي چې دا ګمان مه کوه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. کفار دا ګمان کوي چې دوی به دوباره نه راژوندي کېږي. الله څه فرمایي؟ قل، ته ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم: بلا وربي، ولې نه؟ تاسو به دوباره راژوندي کېږئ، زما په رب قسم دی چې تاسو به را پیدا کېږئ دوباره. ثم لتنبؤن بما عملتم، بیا به تاسو ته
خبر درکړی شي د هغه اعمالو په باره کې چې تاسو کړي او په دې کې شکونه مه کوه وذلك على الله يسير او دا په الله سبحانه وتعالى باندې ډیر آسان دی ته رب العالمین په ځان مه قیاس کوه هغه ستا خالق دی څنګه چې اول پیدا کړی بیا به دې دوباره هم دغسې پیدا کوي او همدارنګه په حدیث د جبریل کې دا هم راغلی چې رسول الله فرمایل چې وتؤمن بالبعث ته ایمان راوړې په دوباره ژوند باندې د مرګ نه وروستو نو ته به مؤمن یې الله سبحانه وتعالى دې زمونږ او ستاسو ایمان کامل کړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته